اورم چې سپرلی راځي اورم چې سپرلی راځي ښکاري چې ساقي راځي او ستا د کلي ډېر خلک ستا ذکر کوي راځي خاورې به یو مړه به یو ښکلي چې راځي سلامونه او نیکې هیلې په پروګرام د غره لمن کې باچا خان ننګیال یم یو ځل بیا په پروګرام د غره لمن کې شاعر میلمه کلی دی او غوښتلم چې د هغه نه شعرونه واورو د دې نه مخکې مو څه مرکه شوې وه او دغه مرکه په دغه بنیاد را جوړه کړه چې د امجد حسین اساس صاحب کتاب را روان دی غوښتلم چې د هغه نه د هغه د کتابو مطابق تپوسونه وکړو کله را روان دی نوم یې څه دی او دغه خبره د خلکو ته ښکاره کړو نو دغه په بنیاد سم دا مرکه را جوړه کړه د ټولو نه مخکې امجد حسین اساس صاحب ته سلامونه وایي وعلیکم السلام ډیره مننه چې تاسو یو وارې بیا راغلی په دویم ځل باندې مرکې دپاره او ډیره مننه ستاسو امجد حسین اساس صاحب د خپل دغه کتاب مطابق راته دا ووایه چې نوم یې څه دی مارکیټ ته به کله راځي تفصیلي معلومات را د خپل کتاب مطابق هغه کتاب انشاءالله ډېر زر را روان دی د ملګرو په مرسته د دیو په ملاتړ باندې د مشرانو سره په مشورې نه پس موږ د کتاب د چاپ کولو اراده وکړل او انشاءالله چې ډېر زیات کار د هغې شوی دی بس لږ څه پکې پاتې انشاءالله ډېر زر به راشي مارکیټ ته او تاسو د نوم تپوس وکړو نو نوم چې څنګه د شاعرۍ مطابق په کار وي نو بس موږ هم له دغه شانې احساس نوم یې دی او انشاءالله ډېر زر به راشي ډېر زیات کار پکې شوی دی بس لږ کار پکې پاتې دی انشاءالله ډېر زر به راشي ډېره مبارکي ته وایو د مخکې نه په کتاب باندې نن راسه دغه پروګرام مطابق خپل شعرونه شریک غزل دی چې نن سبا منافقت ښه په عروج دی نن سبا منافقت ښه په عروج دی د دروغ و محبت ښه په عروج دی او رور د لاس امري په دې دنیا کې رور د لاس امري په دې دنیا کې د خدایانو عبادت ښه په عروج دی او شعر دی چې په ډوډۍ پسې سرتوره شوه یو کونډه په ډوډۍ پسې سرتوره شوه یو کونډه د نرانو سیاست ښه په عروج دی ډېره مننه په ډوډۍ پسې سرتوره شوه یو کونډه په ډوډۍ پسې سرتوره شوه یو کونډه د نرانو سیاست ښه په عروج دی او یو د مال دولت ته غل بلې هوس ته یو د مال دولت ته غل بلې هوس ته د رښتیاو دا الفت ښه په عروج دی او مړی وکه خو یو 100 زره به راکړي مړی وکه خو یو 100 زره به راکړي راشه دلته ضمانت ښه په عروج دی مننه او شعر دی چې دا یو څو سړي ترې وساتئ بلا ده دا یو څو سړي ترې وساتئ بلا ده د سرونو قیمت ښه په عروج دی او مقطع ده چې د حساس په لاس کې ډېر ګلونه شته دي د حساس په لاس کې ډېر ګلونه شته دي دلته دغه یو نعمت ښه په عروج دی په دې دومره ځانځانۍ کې چې حساس یم په دې دومره ځانځانۍ کې چې حساس یم بس پوه شوی د ژوندون په هر احساس یم او دا ستا مینې د پښتو او د اسلام په دولتونو د پښتو او د اسلام په دولتونو پیدا شوی ازلي په دې میراث یم او شعر دی چې د مینې سرمایه دې راله راکړه چې د مینې سرمایه دې راله راکړه ازاد شوی د دنیا د هر وسواس یم او شعر دی چې دومره خوښ یم په دې ژوند له تانه خدایه دومره خوښ یم په دې ژوند له تانه خدایه رالوي شوی که په خاوره د اپلاس یم او بل شعر دی چې باچاهي لرم په زړه کې زه د زړونو بادشاهي لرم په زړه کې زه د زړونو هسې خوښ په ملنګۍ کې د لباس یم ډېره مننه بادشاهي لرم په زړه کې زه د زړونو
هسې خوښ په ملنګۍ کې د لباس یم او مقترز ده چې دا زما کمال خو نه دی ستا پیرزو ده دا زما کمال خو نه دی ستا پیرزو ده چې حساس دې نازولی په اخلاص یم د رښتیا ویلو په ګفتار قدغن دی د رښتیا ویلو په ګفتار قدغن دی بس لګېدلی په دې کار قدغن دی او کومه ګناه ده چې پرده کې کیږي کومه ګناه ده چې پرده کې کیږي خو د جانان په تش سینګار قدغن دی او شعر دی چې هر ځای بارود ښه په ښکاره خرڅېږي هر ځای بارود ښه په ښکاره خرڅېږي د پتاسو په کاروبار قدغن دی مننه هر ځای بارود ښه په ښکاره خرڅېږي د پتاسو په کاروبار قدغن دی او شعر دی چې دا لیوني دي که نه زړه نه لري دا لیوني دي که نه زړه نه لري که نه د ژوند په دې معیار قدغن دی او شعر دی چې دا لیونی داسې په جار لګیا دی دا لیونی داسې په جار لګیا دی ګنې په روغ او په هوښیار قدغن دی او که اقرار نه کوي نو مه کوه شعر دی چې که اقرار نه کوي نو مه کوه خو چې راته ونه کړي انکار قدغن دی او مقتله چې حساس راځي ورته د چا دپاره حساس راځي ورته د چا دپاره څوک د کلي په دې لار قدغن دوی ضمیرونه نظریې خرڅوي دوی ضمیرونه نظریې خرڅوي په $100 عقیدې خرڅوي او شعر دی چې د دې دلالان او غاصبان د وطن دی دلالان او غاصبان د وطن څوک چې شهید او جنازې خرڅوي او شعر دی چې څه په ژوندون باندې مین سړی دی څه په ژوندون باندې مین سړی دی د کوپر ښار کې سپارې خرڅوي ډېره مننه څه په ژوندون باندې مین سړی دی د کوپر ښار کې سپارې خرڅوي او د پښتنو نامه پرې بدې ښکاري د پښتنو نامه پرې بدې ښکاري دا چې شالونه او شملې خرڅوي او شعر دی چې دغه فنکار څه عجیبه فنکار دی دغه فنکار څه عجیبه فنکار دی په موږ سازونه او نغمې خرڅوي او شعر دی دا که ماشوم دی خو پښتون ماشوم دی دا که ماشوم دی خو پښتون ماشوم دی چې په فوټپات باندې نینې خرڅوي ډېره مننه دا که ماشوم دی خو پښتون ماشوم دی چې په فوټپات باندې نینې خرڅوي او مقتره چې حساسه څه ساده باده سړی دی حساسه څه ساده باده سړی دی د ړندو چمکې آینې خرڅوي شېرعلي ته ډالۍ ځکه چې د فرمایش وکړو چې اندامونه یې ګلاب مخ یې ګلاب دی چې په چا پسې مې زړه کباب کباب دی او شعر دی چې ته قصه د محبت اورې چې ناست دي ته قصه د محبت اورې چې ناست دي د پیمخو پکې ځان له ځان له باب دی او شعر دی چې دا زما د ژوند رنګونه دي که ګوري دا زما د ژوند رنګونه دي که ګوري یو حجره د بل جومات دی بل رباب دی او ته خبره زما واوره نو بیا وایه ته خبره زما واوره نو بیا وایه چې راکړی دی د مخکې نه جواب دی او که ملنګ دی خو زما زړګی ملنګ دی که ملنګ دی خو زما زړګی ملنګ دی که نواب دی خو به ستا حسن نواب دی او شعر دی چې ته په جیب کې زما څه ګورې سړیه ته په جیب کې زما څه ګورې سړیه ښه مې ګورې چې په لاس کې مې کتاب دی ته په جیب کې زما څه ګورې سړیه ښه مې ګورې چې په لاس کې مې کتاب دی او مقطع ده چې ګناهګار نه یم حساسه زه باغي یم ګناهګار نه یم حساسه زه باغي یم د غدار لقب راکړی یو جناب دی ډیره مننه کوو د امجد حسین اساس او دغه کتاب احساس ته به انتظار کوو بیا ډیره مننه کوو د محمد عثمان تنها او د هغه سره د جنید جانی چې زموږ سره ناسته قبوله کړه د یو بل پروګرام پورې موږ له راکړي اجازت د لوی الله په